جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. پاکستان د افغانستان متعلق خپله یوه نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او د هغې د عملي کولو هڅې پیل کړي دي. په دې ستراتیژي کې تر ټولو مهم اړخ دا دی چې دوی د افغان سیاسیونو د بدنامه کولو کوشش کوي او هڅه یې دا ده چې افغانان سره نږدې نسی. دوی د افغانستان له مجاهدینو رانیولي، بیا د جمهوریت تر لوړپوړو چارواکو او تر طالب مشرانو پورې پر دې ټولو باندې د تورونو د لګولو د ستراتیژي آغاز کړی دی. د پاکستان مشهوره خبریالان او مشهوره ملایانو اوس یو ټکي ته لاس ور اچولی دی، هغه دا دی چې ګواکې د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکي لکه حامد کرزی او اشرف غني او ځینې نور د پاکستان جاسوسان و. دا د دوی تور دی چې پر افغان چارواکو یې لګولی دی. یوازې دا نه ده، دوی د طالبانو د پخواني مشر چې په د بلوچستان ایالت کې برید ورباندې وشو او ژوند یې له لاسه ورکړ، د ملا منصور اخوند په تړاو باندې دا خبره کوي چې ګواکې هغه د پاکستان د استخباراتو له لوري پر دې دنده باندې کښېنول شوی و. دا ټولې هغه خبرې دي چې دوی په افغانستان کې د افغانانو د ویشلو کوشش کوي او دې خبرو ته له بله اړخه سره هممهاله په افغانستان کې یو نوی خبردار راوتلی دی چې حامد کرزي او خلیفه صاحب سره لیدلی دي. د حامد کرزي او خلیفه صاحب لیده ځکه مهم دي چې دا په خپله پاکستان ته د جواب ورکولو یو سیګنال دی. دا په خپله پاکستان ته دا پیغام ورکول دي چې ګواکې پاکستان که تاسو هر څه وایستئ، افغانان یو دي، افغانان یو موټی دي او افغانان د پاکستان خلاف لږ یوه ډیره قوي جدي او یوه دایمي ستراتیژي لري چې پاکستان ته د دشمن په سترګه ګوري. هو دې کې شک نشته، د پاکستان د استخباراتو څخه د ساتلو په موخه بعد د طالبانو مشرانو هم د پاکستان د چارواکو سره لیدلي، د پاکستان د چارواکو د استخباراتي چارواکو خبرو ته به یې غوږ نیولی، د مجاهدینو دی به هم کړی وي دا کار، د افغانستان اوس د تیر جمهوري نظام واکمنو به هم دا کار کړی. خو دا کار تر هغه وخته پورې شونی دی چې کله افغانان واک ته رسېدلي دي، کله دوی بیرته خپل نظام جوړ کړی دی، خپل حکومت یې جوړ کړی دی، بیرته افغانستان ته راغلي دي، بیا د پاکستان دا خبرې چې دي په اوبو لاهو سوي دي او د پاکستان دیشي دوی ته سخته ضربه ورکړې ده او پاکستانیان یې دردولي دي. ځکه خو پاکستانیان نه کښېني. تر ټولو ښه لاره د پاکستانیانو دپاره دا ده چې دوی دي د افغانستان څخه لاس واخلي. که دوی له افغانستان لاس واخلي، دوی افغانستان و طبیعي حالت ته پرېږدي، نه یوازې دا چې افغانستان به د دوی دپاره ضرر نه وي، بلکې افغانستان به په سیمه کې یو داسې هیواد چې ښایي ډېرو هیوادونو ته یې ګټه ورسېږي. اما تر ډېره حده پورې په پاکستان کې همیشه جمهوري نظام تر شا پاکستانی پوځ ناست وي او پاکستانی پوځ ظالم دی، جابر دی. هغوی د خپلو ګټو، د خپلو شخصي ګټو، د پوځیانو د شخصي ګټو په خاطر باندې پاکستانی پوځ په اور لاهو کړی دی، هم یې پاکستانی جمهوریت په اوبو لاهو کړی دی. نو دغه هر څه ته په کتو سره د پاکستانی پوځ هغه موجوده شتون هم له خطر سره مخ بریشي. یو خدا ده چې پاکستانی پوځ به پخوا سیمهیز او نړیوال سیاست کوه، اوس د پاکستانی پوځ د اوسني امیر له وجې چې هغه ته اسیم منیر وایي، د هغه د سیاستونو له کبله تر ډېره حده په نړیوالو رسنیو یا په نړیوال پوهان په دې باور دي چې پاکستانی پوځ اوس د پاڼ او پړانګ ترمنځ ولاړ دی، یا به که یوې خواته د اسیم منیر خواته نږدې کېږي پوځ او پاکستان به خرابېږي، او که اسیم منیر ټیله کوي په لنډ مهال کې به پوځ ته تاوان ور اوړي. پوځ داسې یو سټیج ته اسیم منیر رسولی دی چې یا به له ایران سره په جګړه کې ښکیل کېږي، یا به د امریکا او د ایران سره د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان سره جوړه کړې یارانه له لاسه ورکوي. پوځ پر داسې یو ځای باندې ولاړ دی چې د ایران سره که په جګړه ښکیل کېږي، ایران هم داسې یو بلا اخیستی دی چې له هېچا څخه مخ نه رااړي. هغه نه په اسرائیل او په امریکا بندواز نه دی، هغه د بریتانیا پر اډه باندې برید وکاوه. نو پاکستان ورته هیڅ دی. دا یو اړخ دی. یو دومه خبره دا ده چې پاکستان په عیني حال کې که دا کار نه کوي، له ایران سره نه اخته کېږي، نو سعودي عربستان د ستراتیژیک تړون په تړاو باندې
شاید دا تړون مات شي او خپل پیسې ځینې وغواړي، هغه هم پور چې پر پاکستان باندې دی، هغه احسانات چې د پاکستان پر پوځ باندې کړي دي، شاید د هغو په بدله کې دوی ځینې تر شا شي. نو دا د پاکستان پوځ له یو مشکل حالات سره مخامخ کړی دی. یوازې دا نه دی، له امریکا سره هم اړیکې مخ په خرابېدو دي. تاسو به لیدلي وي چې وروستی خبر دا و چې په امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د دفاعي سیستم یا د پاکستان د توغندي سیستم پر کنټرول باندې د بندیزونو غوښتنه کړې ده. په کانګرس کې شوې ده دا غوښتنه د پاکستان د امریکا د حکومت له لوري رسما شوې ده، او د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې پټ یې داسې توغندي جوړ کړي دي چې هغه د امریکا ګټې ګواښلی شي. نو دا په خپله د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو یو آغاز دی. دا چې پاکستان اوس د میډیا یو ډیر لوی مارکیټ لري او په رسنیز ډګر کې دا پوځ هم بره ساتلی دی او د خپل حکومت ګټې هم بره ساتلی دي، او پر افغانستان باندې د تورونو او پورونو لګولو سلسله هم شروع کړې ده. دا تر ډیره وخته پورې نه چلیږي، ځکه تر ډیره وخته پورې نه چلیږي چې ورو ورو اوس ولس په دې باندې پوهېږي چې د پاکستان پوځ، د پاکستان رسنۍ، د پاکستان حکومت دا دروغ وایي، دوی دا هر څه په دروغو چلوي او تر ډیره بریده پورې دا هر څه د پوځ په مرضي او خوښه چلوي چې د پوځ بقا پکې وي. نو پوځ یې اوس له زوال سره مخامخ دی، پوځ یې اوس له مشکلاتو سره مخامخ دی او پوځ به له لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. یوه بله مهمه خبره چې پاکستاني پوځ ته ورپېښ او یو غټ چیلنج چې ورپېښ دی په کور دننه، هغه دا دی چې بلوڅانو په تېر اختر کې د اختر د لمونځو پر مهال باندې راڅرګند شول د وسلو سره عیدګاهو ته یې ویناوې وکولې. او په خیبر پښتونخوا کې خو تاسو خبر یاست چې ټي پي اوس د پېښور په کوڅو کې ډېره عامه ګرځي، که څه هم پاکستان د دې تورونو او پورونو پړه پر افغانستان باندې اچوي، خو افغانستان تر ډېره حده پورې ځان کلیر کړی دی. او افغانانو په بهر میشتو افغانانو خدای دې خیر ورکړي، هغوی په پراخه پیمانه باندې د پاکستان خلاف کمپاین وکړ او دې کمپاین ګټه راوړې ده. په نړیواله کچه د پاکستان ایمیج ته ډیر سخت زیان ور اړولی دی. یعنی د پاکستان چې هغه کم ایمیج د باندې جوړ کړی هغه اوس تر سوالونو لاندې دی، ځکه پاکستان په افغانستان کې ریاستي دهشتګردي کړې ده، سیویلین یې وژلي دي، بیا یې وژلي دي، بیا یې وژلي دي، بیا یې وژلي دي. اوس یې د سیویلینو د وژلو ترڅنګ، یعنی سیویلین عام وګړي، د عامو وګړو د وژلو ترڅنګ یې اوس د شخصیتونو په وژلو پورې لاس پورې کړی دی، که هغه پخواني شخصیتونه دي، که هغه اوس نسته پر دې دنیا باندې، لکه ملا منصور اخوند، لکه ملا عمر اخوند، لکه ځینې نور، لکه د مجاهدینو ځینې مشران. د مجاهدینو مشران خو لا تر ډیره پورې هلته ولا د طالبانو مشرانو جګړه داسې کوله چې تر ډیره بریده پورې مجبور د پناه ځای بل نه درلودی. پر حمید کرزي باندې تور لګول، پر اشرف غني باندې تور لګول، پر نور باندې تور لګول. دا د دې معنا ده چې دوی ځان بره شي او دوی دا غواړي چې خلکو ته دا وروښيي چې ګواکې دا خلک زموږ جاسوسان ول، یا زموږ جاسوسان وو، یا که موږ لاس ور واچو شاید بیا راپورته سي. اما تر ډیره بریده پورې د ولسمشر حمید کرزي او خلیفه صاحب لیدنې دا شان ډیر کمزوري کړل. د پاکستان دا ادعاوې ډیرې ضعیفه کړې. په کار دا د جمهوریت هغه چارواکي چې واقعي افغانان دي، له افغانستان سره مینه لري، له طالبانو سره داسې په عامو مظاهرو کې مناظرو کې راڅرګند شي، ورسره وویني او پاکستان ته دا میسج ورکړي چې افغانان یو دي، افغانان د دشمن خلاف یو دي، افغانان د پاکستان خلاف یو دي، او افغانان همیشه کولای شي چې له خپل ترهګر دشمن سره مقابله وکړي، له خپل ترهګر دشمن څخه ځان وساتي، د خپل ترهګر دشمن څخه افغانستان وساتي. دا ډیر لري نه ده چې پاکستان به د دې ټولو شانو سزا ویني. دا سزا چې څنګه ویني پر هغه باندې به ډیر نه غږیږو. پاکستان په نړیواله کچه خپل ارزښت او اهمیت له لاسه ورکړی دی، او پاکستان په اقتصادي بدحالۍ، په سیاسي بې ثباتۍ او په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. د داسې هیوادونو بقا اسانه نه وي. که دوی هر څو د پور او تور پړه پر بل ور واچوي، دوی به خرابېږي. دوی د خرابېدو و هغه انتهایي حالت ته رسېدلي دي. نو دا ویډیو پر مخ در سره شریکه کوي چې خلک خبر سي چې دا درې واړه خبرونه ډېر ښه خبرونه دي. یو دا چې د خلیفه صاحب له حمید کرزي سره لیدلي دي، دا ډېره لویه ګټه کوي. دوم خبر دا دی چې د پاکستان پر توغندي سیستم باندې د امریکا له لوري بندیز لګول شوی دی. دا د افغانانو او دا د نړۍ د امن دپاره یو ډېر لوی ښه کار شوی دی. دریم خبر دا دی چې پاکستان سعودي عربستان غواړي چې پاکستان د ایران سره په شخړه کې ورښکېل شي، او دا غوښتنه د امریکا هم ده. که نه ورښکېلی دی، امریکا به هم له لاسه ورکړي، د پاکستان او د اسرائیلو یارانه به هم خرابېږي، او د پاکستان او د سعودي عربستان ملګرتیا به هم خرابېږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د پاکستان په زیان او د افغانستان په ګټه دي. تل دې وي یو داسې افغانستان چې همیشه
چې همیشه مرسته ګاونډیانو ته ورسیږي. مرستې ته دوام ورکړي. ګرد شان خدای سم کړي. خدای مو آباد لره.